د افغانستان او سریلانکا د ټیسټ لوبې درېیمه ورځ او د افغان لوبغاړو هیله بښونکې او غوره لوبه. افغان لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې ټیسټ لوبه کې نن د تیرو 2 ورځو په پرتله اغېزناکه توپ اچونه او توپ وهنه وکړه. افغان تازه دمو لوبغاړو نن سریلانکا پرې نه ښوده چې ډېرې منډې جوړې کړي او یوازې د 29 منډو په کولو یې پاتې 4 لوبغاړي هم له لاسه ورکړل. په افغان توپ اچونکو کې نوید زادران د سریلانکا 4 لوبغاړي له میدان وویستل او د توپ اچونې یوه داسې ننداره وړاندې کړه چې په تیرو 2 ورځو کې کمه تر سترګو کېده. د نوید زادران له نننۍ غوره توپ اچونې داسې برېښي چې ښایي افغانستان د اوږد مهال لپاره یو ښه چټک توپ اچونکی پیدا کړي. په ورته مهال نن افغان لوبډلې د خپلې توپ وهنې په پاڼۍ کې هم خپل مسؤلیت تر ډېره پر ځای کړ. د ابراهیم زادران او نورعلي زادران غوره توپ وهنې د افغانستان د بریا هیلې یو څه راژوندۍ کړې. د توپ وهنې په دویمه پاڼۍ کې تره او وراره نورعلي زادران او ابراهیم زادران افغانستان ته هغه پیل ورکړ چې شدیده اړتیا یې وه. دواړو تر 100 د زیاتو منډو ملګرتیا وکړه او افغانستان ته یو ښه ځای کې قرار ورکړ. خو تر دې دمه افغانستان لا هم د سریلانکا د منډو قرضدار دی او باید 42 نورې منډې وکړي چې د سریلانکا منډې پوره کړي او له هغې وروسته یو مناسب هدف وټاکي تر څو د لوبې د ګټې یا مساوات چانس ولري. په همدې حال کې په نننۍ لوبه کې رحمت شاه هم د خپلې لومړۍ ښې توپ وهنې پر څیر یو ځل بیا بریدګره توپ وهنه وکړه او د 3مې ورځې تر پایه له ابراهیم زادران سره په ناسوځېدلو منډو ولاړ دی.